السلام علیکم زما دوستانو، څنګه دي زما دوستانو؟ زما امید دی چې ټول به د خیریت سره یې. زما دوستانو، نن به یو داسې ټاپک باندې خبره کوو ان شاء الله چې ستاسو د ټول دپاره به پکې یو شان فایده وي. زما دوستانو، مونږ چې سوشل میډیا کې خپل ځان خپل نوم خورو، مونږ به څه کوو؟ د ټولو نه مونږ د یو بل سره اتفاق کوو. مونږ ته راشي د یوټیوب نه داسې نالج چې مونږ کې څه بدلی راولي، مونږ کې څه چینجنګ راولي، د هغې باوجود هغې بیا مونږ ته په ډېر مینت باندې ووایي چې زما دا چینل سبسکرایب کا. خو خیر زمونږ پې لکونه لګي، د هغې باوجود مونږ هغه چینل سبسکرایب نه کړو. ولې؟ زمونږ به پیسې ځي که نه. نو پرېکاته کې ده پښتنو وروڼو چې کم سړی ته ریکویسټ کوي په دې سوشل میډیا کې کم سړی دی دا پیدا د امریکا نه مونږ ته راځي. دا انټرنیټ چې په کم ځای کې دی د دې موبایل ویلیو ډېره زیاته ده. نو مونږ له پکار دی چې مونږ پسې ریکویسټ وشي، مونږ ته څه نالج حاصل شي. نو پکار دی چې مونږ هغه لا کم از کم لایک یا سبسکرایب خو ورکړو که نه. نو زما دوستانو، ما په دې کې خبر راوړی، خبر راځي اتفاق لا. مونږ به ټول لومبې یو بل سره اتفاق کوو. اتفاق نه کار واخلو زما دوستانو، نو انشاءالله مونږ ټول به کامیاب شو. او چې کم سړی یوټیوب چینل جوړول غواړي بالکل جوړ کړئ. زه درته دا سپورټ در کوم چې ستاسو هیلپ به انشاءالله په دې کې سبسکرایب کې زه کوم چې زه به تاسو سبسکرایبر ګرو کوم انشاءالله. نو کو زما د ویډیو در سره خوښه شوي زما چینل سبسکرایب کې، ځکه چې ستاسو په هیڅ هم نه لګي. کو تاسو نه ته میلاو شوي ویډیو مو خوښه شوي وي، در سره لایک کې او دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د الله په امان.